والله دورا غټه د پښتنو اجتماع د دې مقصد لپاره چې موږ په خپله خاوره باندې خپل اختیار او خپل خاوره له امن غواړو. دا د هر پښتون ارمان و او دا جرګه په کار وایي چې دا دې نړۍ ساټل ګوندونو او قومونو 50 کاله مخکې کړې وې. 50 کاله مخکې دې جرګې ضرورت و د دې ګوندونو ته قانونو ته خو د قومیت په نام باندې چېرته مذهب په نام باندې سیاستونه کېدل خو چاته دا خدای وس نه و ورکړی نه خدای جرأت ورکړی و چې د منظور په شکل کې او ولي په شکل کې د قوم خبره وکړي. دا رښتیا دي دا منظور او ولي پښتنو واورو که زه پی ټي آی کې یم که مولانا صاحب جمعیت کې ده که گورنر صاحب پیپل پارټۍ کې ده خو دا واورئ چې د هر پښتون چې کوم د خاورې سره مینه لري کوم وطن سره مینه لري هغه په زړه کې علي او منظور راستي. معافي په دې دواړو ړوند اعتبار ده زه د دوی وکیل پاتې شوی یم او ما دا یقین ده چې د پښتنو ته قومیت په نام باندې ډېرو سیاستدانانو دوکه ورکړې ده. که چېرې د دې قوم سره او ولس سره د پښتنو سیاستدانانو مینه وه نو نن به په دغې خاورې باندې دومره زرګونو دومره جبر به نه کېده. زما کور پرده زما کور مشر زما خاورې امن زما خاورې ترقي هېڅ هم نشته. 50 کاله کېږي د ببرک کارمل وخت والا د افغانستان پښتون د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په خاوره باندې د وسایلو دپاره د ډالرو دپاره دا یقین ومنئ دا تقریر نه دی دا حقیقت دی د تا مایز دپاره دا ګیس دپاره دا پټرول دپاره دا په خاورې باندې په دمني مسلط شوې ده. نو واورئ چېرته لکه سوات پښتانه اوچت شول او سوات کې ووې چې په سوات کې به دمني نه منو نو د سوات غیرتي پښتنو په خپله خاوره کې امن راوسته. چې کله بنو کې به دمني شوه نو دا بنو لکونو ولس مو وکاته اندران باتوران رالل یو ځای شول او وایي چې په خپله خاوره ته هېڅ بدماشي نه منو نه په خدای بنو ته خو دې اوس څوک په سپک نظر وروګوري. پښتنه مړېږو خو هم دا ډز ته خواره ورځې موږ ورسېخ یو دا 3 کسانې بله ورځ او دا خبره مو واورئ حکومت در باندې زور وکړه چې درنه مړم دی او مړي درنه وکړل سترګې در باندې وباسلې او وې چې که د ټینګې نه وه خو دا جرګه مې ختمه کړه خو چې پوه شول چې پښتانه خپې خښې کړې او دا لکونو ولس ورته کېناسته نه الحمدلله هغه حکومت وایي چې موږ هم درګاډي یو موږ تاسو سره یو. نو واورئ چې خپې خښې کړئ ظلم ته ودرېږئ واورئ او دا خبرې 2 منټه اخیره خدمه که چېرې په دغې خاورې امن غواړئ خپل وسایلو اختیار غواړئ دا روزانه دا مړی دا جنازې دا دماکې دا دهشتګردي ختمول غواړئ د راتلونکو نسلونو سره ښېګڼه کول غواړئ
ये पुख्तना सवाल درته کومه ځای درته کومه پاسې د ټول د پښتونخوا ولس ته ودرېږي حکومت ته ریاست ته اسټابلیشمنټ ته او ورته ووایو چې په دغې خاورې تاسو بدمرشي نه منو په خدای چې تاسو چېرته چېرته پاڅېدلي یو هلته نه دهشتګرد تښتېدلي دي هلته نه ګوډ طالب تښتېدلی دی نو لہذا کټان ته که لکي مروت ته که باجوړ ده یا ټولې هغه سیمې چې چېرته نن وخت کې بدامني ده د دې ټولو ولس ته وایمه د دې خاورې ضرورت ته چې موږ د دې جرګې او د دې جرګې نمایندګانو ملاتړ وکړو که سبا دی وایي چې قانونو ولسه راوځه نو هر پښتون دې دا لفظ ځان سره وکړي چې د خاورې دپاره د وطن دپاره به وځو نو تاسو به وځئ کام سره به ودرېږئ منظور سره به ودرېږئ علي سره به ودرېږئ پښتون سره به ودرېږئ نو چې تاسو ودرېږئ ستاسو خاورې باندې بیا نه څوک تسلط کوي شي او نه څوک په تا باندې لاره جوړولی شي د دې خبرو سره امید لرم چې د راتلونکي وخت کې دا جرګه به ذمہدارۍ سره خپل مقاصدو تعین کوي او د خاورې دپاره د صوبې دپاره د پښتنو دپاره هغه کارونه به وکړي چې کوم تېرو درې نیمو شلو کالو راسې مونږ سیاستدانانو ونه کړل الله دې تاسو ټول آباد ساتي خدای دې زمونږ په خاورې په مونږ نړۍ هغه امن بهار راولي چې مونږ ووینو چې دا مونږ سړکونه روډونه پارکونه او دا خاوره ترقي وویني نو زه به درته وایم پښتون قوم تاسو راته ټول دا نارې جواب راکړو چې زنده‌باد پښتون قوم